بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد ټولو درنو استادانو او ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده تیر سیمستر د کرونا وبا او وروستي تحولاتو له امله ځنمن شوی وو چې درسونه په تدریجي ډول پای ته ورسېدل او الحمدلله نو سیمستر پیل شو. خو په تیر ونو کې د ذکر او ناسو صنفونو د ورځې په جلا جلا وختونو کې دایریدل سره لدی چې په دغه ترتیب کې د دواړو طبقو لپاره ټاکلي وخت ډېر تنګ او محدود وو، خو بیا هم نیمګړی سیمستر په همدې ترتیب پای ته ورسېدی. د دې لپاره چې اختلاط په مکمل ډول ختم شي، محصلین د عملي او ګروپي کارونو لپاره وخت پیدا کړي او همدارنګه استادان وکولای شي چې اکاډمیک او څېړنیز فعالیتونه ترسره کړي. نو د کابل پوهنتون د علمي شورا د پیشنهاد پر اساس د لوړ زده کړو وزارت رهبري شورا پریکړه وکړه چې د کابل او کابل پولیتخنیک پوهنتونونو درسي بهیر بل دی ورسته په اونۍ کې 3 ورځې د ذکر او 3 ورځې د وناسو لپاره وي. الله تعالی ته امید لرو چې دا او راتلونکي سیمسترونه مو له لاسه راوړنو ډک وي.